د پوښتنې مې په دا نیت نه دي چې اعتراض کړي، اعتراض یقینا نه دي. په دې نیت دا پوښتنه کوم چې خالص د خپلو ځانو پوهېدل. هغه یو بیان ما اورېدلی دی چې تا والله زموږ ملایان لکه دا اوس چې دي وویل چې دا فقها چې وایي چې دا د زمانې د خلکو په حالاتو به خبر وي، نو دوی په حالاتو خبر نه وي، خو ملایان دي. دا مشکل له دې څه جوړ دی. موږ خو یو زه خپل ځان په حق کې خدا وایم دی هم چې د امارت اسلامي سره مربوط خلک یو، مجاهد یم، خو نمایندګي دلته د امارت نه کوم، یعنې د امارت په نمایندګي دا خبرې نه کوو. په دغه حال کې مو نو یو د دې جهاد په حق کې همدلته خو زموږ په دې علاقو کې دا مجلسونه انتهایي ډېر کېږي. ستاسو په باب کې په مدارسو کې سږ کال ما چې تاسو سره ټلیفون کوئ، زما خپله مدرسه ستا په شین بازار کې دارالاحناف په نامه مدرسه کې د استادانو پر تا باندې څه مجلس رالی، ما هغه ګړی هم دا ورته ویله چې داسې خبرې مه کوئ چې هغه مو د یو چا ته وسر ته حقیقت ته رسولي نه وي. دا چې تا پلانکي ویل چې مولانا صاحب دا ویل یا پلانکي ویل، یا پلا پوښتنه زده څه وکړي چې ستا د هغې څه رایه ده. که دا و بیا د هغه وروسته چې هر څه فتواوې لګوئ، بیا دې ناستو تاسو ټلیفون وکړي، هغه تا ول زه سفر کې نو د دې جهاد په حق کې خو په تا پسې د خلک ډېرې خبرې داسې کوي چې نفس د جهاد د انکار په باب کې چې په دا کې ستاسو څه رایه ده. مولوي صاحب زه ملګري ته وایم چې ګوره دا به کوم چې شرعي جهاد ضروري او سړی به پرې کوي، دا خو ممکنه نه ده. یو دا دی چې دا په دنیا کې روانه خلریزي جهاد ده او که نه ده، دا ګیل شی دی. زه دغه جهاد نه بولم. نفس د جهاد خو نو هغه د عاقله شکر مسلمانان یې لري. یعنې دا اوس موږ د امارت سره مربوط خلک یو، په دې کې مو یقینا قربانۍ مو ورکړي دي. بس هغه جمال الدین ورور شهید شوی و، تاسو ورته راغلاست، د خپله بند کټ کړی دی او زموږ سره نږدې وطا کې ګزاره کړې ده. نو دغه طریقه چې دا اوس موږ د روانه ده، په دې کې پر ټول ستا اعتراض دی که پر یو څه خاص خلکو دی؟ یو داسې دی چې دا علما فتوی ورکوي، دغه د فتوی به دوه کیفیت وي، یا به له حالاتو ناولده وي، فتوی حق نشته، یا به په حالاتو ولد وي، بیا یې فتوا پر ځای نه ده. نو د فتوی دوال خو به مؤاخذه کوي، لیکن یو دا دی چې دا تنکیز ځوانان دي چې هغه د علماو د فتوی پر بنیاد خپلې مرکنډۍ ورکوي. دا خو لکه نبي صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې که چېرې یو سړي دروغجن روایت بیان کړ او سامع د سنت په نیت او په اراده عمل پر وکړ، د عامل به اجرت وي مګر راوي به مؤاخذه کوي. نو زه وایم اصل که مؤاخذه وه د مفتي به وي. د دې تنکیو ځوانانو په کار خو و چې زما یې منلي وای، خو نو پر ما خو ملایان د ملایي په څنډه نه وګټي، هغه خو یو بل مشکل دی. یعنې د دې امارت په کوم جز کې مولانا صاحب ستا اعتراض چې هغه غټ اعتراض چې اوس دغه زموږ د ظاهري جهاد خو چې اوس موږ کوو خو د دې کافر په مقابل کې، او ما مخکې وویل چې دا جنګ موږ نه دی روان کړی خو پر موږ تپل شوی دی، یعنې کافر ملک ته راته راغلی دی. نو شرعي خو موږ سره کتابونه ګورو یا احادیث ګورو، هغه دا راته وایي چې کافر درته رالی یا چې په ملک در ګډ شو نو به جنګ ورسره کوې در مرګ. په دې کې نو مس هغه د غلطیاو د خرابۍ یو داسې و لکه اول جنګ چې مثلا روس په افغانستان راننوت، بیا د مجاهدینو له ده سره جهاد وکړ، جنګ یې وکړ، دا کور ننوتی دښمن یې له کوره ویوست. نو اوس چې څه وخت روس له افغانستانه ووت، بیا به ستاسې دا د هغه وخت حالات یاد وي. بینن سیوان د اقوام متحده نماینده و په کابل کې، او بینن سیوان ته و د مجاهدینو ته وبلل چې په افغانستان کې زه و تاسو ته حکومت جوړوم، درکوم یې.
د معنا بیا دا وه چې خاوند بې زه یم ته به معیوزي سي هغو ته یې چې که دا زموږ د قربانۍ نتیجه دا وي چې زه به یو غړوندی د غلامۍ له غاړې کاږم بل نوی غړوندی به د غلامۍ له غاړه ته اچوم نو بیا زما د دغو قربانۍ نتیجه چې څه وخت مغربي دنیا د دغې مایوسۍ ښکار شوه چې مجاهد په مفاهمت او مصالحت باندې زما ایوزیتوب نه قبلوي نو بیا له 1901 څخه بیا دوی لاس ورونیو د معاونت خو لیکن د مخاصمت لارې ورخلاصې کړي د دوی په مابین کې ګروپي جنګ پیدا کړ نو څه خو د دوی نمایندګان پکښې سوی مزید نور ورګډ کړي نو د ګروپي جنګ مطلب دا و چې جهاد او مجاهد بدنام کړي اصل مطلب نو دغه اول چې له روس سره د مجاهدینو جنګ وو دا د ټولو علماو په اتفاق جهاد پالي کېده ولې خو په کور ننوتی دښمن او دوی هغه د کور ننوتی دښمن له کوره یوس اوس که چا مدد ورکاوه د خپل غرض لپاره خو بې خود ورکاوه خو چې هغه څه وخت ووت له 1901 څخه بیا تر 1904 پورې دا 15 کاله چې کوم جنګ دا د ګروپو وال دا په اتفاق د علماو سره فساد بالکل په دا کې دی چې اختلاف او د دغه ګروپي جنګ هدف چې د مغربي دنیا و هغه د جهاد او د مجاهد بدنامه کول او د خلکو او دا جهاد بې نتیجې کول شي هیڅ معنا یې نشته او دوم هدف د امریکې دا و چې که د ګروپو په جنګ کې و ماته د ننوتو لار خلاصه شي یعنی په کور کې به جنګ وي لکه اوس په یو کور کې چې جنګ وي زیاتې بیا خو واشکرندی خو بیا زیاتې دغه نه ګوري خو دروازه خلاصه و خلاصه دی که نو تر دیواله هم ورآوي نه څو شیان ورته ویایي که بیا دروازه ور وکشه او ورننوت هم څوک شیان خو نه ورته ویلی زه ګواښه خو لیکن د ګروپو په جنګ کې دوی دا همت نشو کړی د دوی سم مولي ساده زه دې سم ناست زه دې ښه سم یم نه بلکل نو دا حوصله دا همت دوی نه وکړ ولې د دوی خطره دا وه چې پښتانه بیا سپي په خپله ځله خوري خو چې د لیوه بوی پر وشنلي بیا د سپیو و لیوه ته یې واده بیا خپل جنګ پرېږدي د دوی ګمان دا و چې که نن مجاهدین موږ په غاړه کې سره اچولی دي خو چې یو ور پر دوی دا غږ ولګاږي چې امریکا را ننوځي نو دوی سره یو کاشي خپل جنګ پرېږدي او د جنګ مهارت هم لري بین الاقوامي واقفیت هم لري او زه دښمن هم لرم لکه چې ما و روسانو ته دی په تکیه کړ دغه شی په هغه و ما ته دی تکیه کوي نو بل ما هم انجام هغه وي لکه د روس پر دومه مرحله باندې د دوی مشاورت پر دا و چې که موږ قوم پرسته قوت راپورته او له دې مجاهد قوت سره یې وجنګو او بیا به له دغې لارې موږ د ننوتو مخه پیدا د دغه منصوبې زخم دوی ځان مطمئن نه باله یو خو په دا وجه نه باله چې قوم پرسته چې دوی د جنګ جذبه نه لري هغه د کریهي جنګ کې نو یو خو به کریهه زیاته وي او بل به جنگ نتیجه خیز نه وي مجاهد به له ده سر په هغه جذبه جنګي چې په کومه جذبه دی له روسه سره جنګي لیکن قوم پرسته چې دی په هغه جذبه د مجاهد سره نشي جنګېدی نو او دومه خبره دا ده چې دا هم خطره ده چې قوم پرسته خو هم سیاسي بصیرت لري
چې مجاهد او کنفرنس دواړه لاس سره یو کې او ماته یو شي نو بیا خو یو مخه دروازه باندې نو له یو کم نیمې څخه بیا تر 4 نیمې پورې چې دا کوم ګروپي جنګ و په دا 15 کاله کې مغرب منصوبه بندي کوله چې کوم ممکن صورت دی چې د جاري جنگ په وخت کې به د ګواډ په بهانه موږ ورننوځو نو نه په دا ګروپي جنگ کې دوی مطمئن وو نه د کنفرنسانو په راپورته کولو کې د دوی اطمینان وو بالاخر په دا نتیجه دوی ورسېده چې که چېرې موږ داسې وکړو چې د مدرسې دا ویده قوت دا خو مذهبي دا موږ راپورته چې علما فتوی ورکړي او د طالبانو مرکنډۍ موږ استعمال کړو نو دغه مجاهد قوت دا به د ګروپي جنگ په بهانه موږ توپکای او دا طالب او مدرسه به موږ مجاهد کو او دغه دا نوې قوت چې دا ویده دی دا به ما راپورته دا به زما د لاس چې جنګوم یې هغه وخت به جنګاږي چې کښېنوم یې بیا به دی کښېني یعنې زما له ګوته به وتلی نه نو به د ده فایده دا شي چې نه دا قوت له مجاهده سره یو کېږي او مجاهد په هغه جذبه له دا قوت سره نه جنګاږي لکه په کومه جذبه چې دی له روسه سره جنګېده ولې خو ده ته اندازه ده چې دا خو مذهبي قوت او زه هم مذهبي قوت نو دی بې داسې بولي لکه سړی چې خپل لاس پرې کوي نو که هر څومره یې له ونه شي هم ډېر خو لاس نه پر کوي لیکن دا ملا او طالب په هغه جذبه ورسره جنګاږي چې دا خو د ګروپي جنګ و فساد و فلانه و نو دغه دومه مرحله شوه د ګروپي جنګ په داسې اتفاق و چې فساد دی له 4 نیمې څخه بیا تر 2001 پورې دا بیا د مدرسې ملا او طالب دا راپورته شو له مجاهد سره وجنګېد اوس دغه جنګ په باره کې رایې تقسیم شي چې کوم مدرس علماء کرام او مفتیان حضرات چې له مسلې ولد و له واقع نه ولد چې په دنیا کې څه کوي اوس په دنیا کې و مغربي دنیا ته بالخصوص امریکا ته مشکلات په کور کې وو یو مشکل د امریکې په کور کې بلکې د مغربي دنیا په کور کې دا و چې کوم د جنگ پر موضوع باندې اتفاق نه درلود نو اوس و دوی ته یو دغه مشکل و چې پبلیک او حکومت به د جنگ پر موضوع متفق کړي څنګه دویمه خبره دا و چې په دوی کې بې پناه خلک روان و چې اسلامي قبله و نو دوی ته دا مشکل و چې که په دغه تیزي باندې په مغرب کې اسلام خپره شي خو آخر به مغرب ټوله مسلمان شي نو د دغه مخنیوی به څنګه کو دریمه خبره دا و چې په دنیا کې چې کومې بین الاقوامي معاهدې وي هغه بین الاقوامي معاهدې 4 دي یوه معاهده د نیټو دا د نیټو معاهده چې دا د مغربي ممالکو معاهده و په مقابله د سوویت یونین کې او دا په 1950 کې و بیا بل معاهده د وارسا د وارسا هغه معاهده و چې د روس په سرکردګي کې د روس همخیالو ممالکو د مغرب په مقابله کې دوی مقامي معاهدې دي یوه د سیټو او یوه د سینټو دغه معاهدې هم د مغرب سرپرستي ورته حاصله وه په مقابله د مارکسیزم او سوویت یونین نو چې څه وخت دا د سوویت یونین فوجونه د افغانستان شاته سو نو سیټو هم ختم شو اعلان یې وشو سینټو هم ختم شو وارسا هم ختم شو د نیټو چې کوم معاهده وه جهاد و په دغه کې افراطفري پیدا شو د نیټو چې کوم
شریف ممالکو د هغو وینا دا وه چې هدف ورسو سوویت یونین مات مرکزي نظام په سپایي اختیار د نیټو د اتحاد ضرورت نشته مګر امریکې بیا د نیټو اتحاد جاري ساتل غوښتل لہذا د دغه نتیجه دا شوه چې دا طالبان چې بیا دوی راپورته کړو له 4.5 خطر 2001 پورې بیا خو نو ناره تکبیر و الله اکبر و حلالېده و ږیره نیول و سر پر سینه شول و دغه ویډیو کیسټان دوی په ډېر باري قیمت اخیست باري قیمت یې په دا وجې باندې ورکاوه چې د دوی په دا عمل کې دلچسپي پیدا شي او دغه ویډیو بیا دوی په مغربي دنیا کې ورښکاره کولې نو له یوه طرفه یې پبلیک ته ورښکاره کولې چې که تاسو یاست چې جنګ نه دی ښه کار نو په ودغې لوانو څه به بیا څنګه تم و پبلیک ته دا ورښکاره کول چې تاسې چې کوم اسلام له ورځئ هغه خو دغه چې په خپله ځله حلالوي و نیټو ته دا تاثر ورکاوه چې که تاسې اتفاق ځله وکړئ دغه لوانو ته به یو څنګه درئ نو دغه له 4.5 بیا تر 2001 پورې د دغه جنگ په باره دا درېیمه مرحله وه د افغانستان د جنگ په دغه مرحله د جنگ کې د علماو په رایه کې اختلاف کوم چې مدرس علماء کرام وو یا مفتیان حضرات وو چې د دنیا له دغو حالاتو څخه خاص واقفیت نه درلود هغو دغه جهاد باندې ولی چې د دوی مد نظر هغه ګروپي جنگ وو چې په اتفاق فساد دوی دا جنگ د هر جنگ په مقابله کې فساد د ختمېدو لپاره لیکن چې کم خلک د سیاست سره وابسته علما وو د هغو سر په خلاص وو چې دا د فساد جنگ نه دی دا د امریکې د راننوتو جنگ دی او امریکا چې خپل مشکل په ملک کې لري او دا خپل اهداف چې بین الاقوامي سطح باندې لري د هغه د تکمیل جنگ دی نو هغه خلک چې سیاسي وابستګي درلود د هغو سرخوی په خلاص په دا مجلس لیکن په اظهار کې فرق جنو به دا مجلس برملا اظهار کاوه چې دا بدکار دی جنو به بیا حالاتو ته کتل چې مثلا کله بدل ورسره برګه کله بیا ځینې پر شاسه کله برګه کله پر شاسه نو په دغه ځای کې داسې مشکل پیدا شو نو تاسو خپله مولانا صاحب کندهار ته نه وست ورغلي ده چې کله ملا محمد عمر مجاهد ته د خلافت لنګوټه وټاکل کېدی د امارت یاده نه زه کندهار له ورغلی وم خو په داسې وخت کې ورغلم چې څه وخت د کابل حمله شوې وه چې دا طالبان دا شیعګان او دا مزاري څه نومېده عبدالعزي مزاري شوه په د دغه جنګ د قندهار کې جلسه کړې وه جلسه دې کړې وه قندهار کې جلسه خو د مدرسې وه د مدرسې جلسه وه بیا یې ما ته دعوت راکړی و زه ورغلی وم د کندهار نه وه جهادي مدرسه کې هغه جلسه نو دلته مال راغلی و وفد راغلی و یو خیر الله خیرخوا و زما خیر یو نورالدین ترابي و یو څو نور زما خیر یو وفد راغلی و په هغه زمانه کې د حاجي بهرام اسک ځای چې د دغه په دا کټکیس کلی کې ځای په دا ځای کې مو سره ناست و چې کوم سره کې زه وم حاجي عبدالرحمن اغا و مولي واشي صاحب هغه بهرام و دا د طالبانو وفد د طالبانو د وفد زور پر دا و چې ترایې زموږ مرکه راوړي ما ورته وویل چې مرکې په تاسو واک نه لرئ تاسو بې نصیب دوی ویلي موږ واک لرو با اختیاره وفد درته کښېنوو دا به ما ورته نه به وشي خو خیر بیا ما ورته ومه چې که تاسې دغه بیاست بیا به داسې کوو چې زه به درځم کندهار لره ستاسې د شورا مجلس وي که دا ګرځو راته وړ بیا به ځم خو بیا زه کندهار له ورغلم حالت هم د دوی وینا دا
خو ما ته شیخ تورې وینا وکړه چې ته داسې وکړه چې زموږ له طرفه دا داسې تأثر مه ورکوه چې غدي موږ و تا ته ویل ته مولوي صاحب دا پښې وغځوه زه بیخي سم نه یا موږ په ازاد داسې راغله بس داسې ده برابر شولو برابر غاړې د اړې بیخي برابرې نو بیا دوی ما ته وویل چې ته داسې تأثر مه ورکوه چې مرغه یې درسته ویلي چې ته داسې یاد جوړه کړي چې د دوی لخوا راغی ما ته مې دغه وویل بیا زه ورغلم خو دغه مجلسونه وغوښتل نو زه په دغه سلسله کې خو د دوی وفد راغلی و د دوی مطالبه و اوس دغه سیاسي بشرت خبره تا وکړه مولانا صاحب چې دغه سیاسیان خلک او علما چې د سیاست سره واقف و هغو د طالبان د امارت مخالفت وکړي او چې د سیاست سره واقف نه و مدرسین و هغو د طالبان د امارت ملګري وکړي نو زموږ سره خو ډېر سیاسي علما کرام د سیاست پېژندونکي علما چې د سیاست سره ولد خلک و زموږ ملګري وو خو دغه مولانا فضل الرحمن صاحب چې د جمعیت ستاسو د پارټۍ امیر دی تاسې اتباع یاست او دغه رقم مولانا سمیع الحق صاحب مرحوم او حاجی عبدالغني صاحب علامه صاحب مرحوم او دغه رقم حفیظ فضل صاحب مرحوم خو داسې دلته ډېر علما سیاسي علما چې د سیاست سره واقف خلک و د سیاست سره پوهان خلک و او په علمي میدان کې هم پوهان خلک و هغه زموږ ملګري و او هغو ټولو د امارت تایید کوي حتی د مولانا صاحب خپله کتاب خو ما د دغه صدیق الله آغا صاحب موټر کې تقریر اورېدل دی لرې ناست دي چې د هغې ورځې بیان یې چې امیر المؤمنین مرحوم ته د امارت لنګوټه ورپسر کېدل امارت ته وسپارل کېدی د امیر المؤمنین انتخاب یې کېدی په هغه ورځ هم د بیان کړ دي خو دا ټول علما سیاسي علما وه د پاکستان علما وه ستا څخه غیر خو نور چې د څه سیاسي علما موږ وینو دا ټول په هغه وخت کې هم د امارت ملګري وو او د امارت تایید یې کوي او د لارې جهاد بلل او په دغه لار کې زموږ سره ملګري وو موږ ته یې خلک راستول موږ په 2002 کې چې څه وخت مشرف اعلان وکړ د الکشن نو بیا خو مولانا صاحب په دغه وخت په کور کې نظر بند له لاهور له اجلاس موږ روان یو مولوي حبیب الرحمن صاحب موږ د ژوب امیر وو په هغه وخت موږ د بلوچستان نور ملګري هم ډېر راسره وو نو بیا د مولانا صاحب ملاقات له ورغلی خو په کور کې نظر بند بیا په دغو مجلسو دا مسلح تنظیمونه دا جهاد دا کشمیر دا بلاغتر نو مولوي حبیب الرحمن صاحب و مولانا ته وویل ولې چې دغسې کورنی مجلس استاد د ده رایه یو رنګه ده که د افغانستان مجلس وي که د کشمیر مجلس وي که دا سپاه صحابه دی که لښکر دی که هره بلیا ده خو چې له دغه ځایه ولټل یا جلسه سي یا پریس کانفرنس سي یا یو میټینګ سي بیا ته یو رنګه غږېږي دی بل رنګه غږېږي مولانا صاحب ورته وویل چې دی خو دی ملک نه له چا ویراږي نه کښې ښادي په کوهاړ یې ځلورو وایي ځلورګرګې یې کړي زه یم سیاسي زه یې داسې سره خپل متئ کړم هر څوک خپل مطلب ځینې اخلي مورته نو مولانا داسې خبره نه ده په مجلس ته هم سر خلاص دي زما هم سر خلاص زه چې دا تنقید بانان ووینم او په وینو سره وي او سږي په مرکنډۍ پورې شنه شي زړه مې اور واخلي چې لیډري د رب په خړې اوبه یوسي خو چې مې یو بچت کړی وای ته چې وارې چې پر ډوډیو لاس ورته ونیسي یا د الله لوی جنت کوي لوی رحمت کوي الله د تا چې ګډ و جنت ته سره توکي خو دا زما پر لیډري د توت باد نه شي ته لیډري بچت کوي زه مرکنډۍ بچت کوم فرق هم دغه دی نور څه فرق نو اوس چې زه خپلې خلاصوم بیا حضرت صاحب موږ ورغلي وو مولانا صاحب له نو څه 2-3 کاله مخکې بیا سالم راغی موږ مولانا صاحب ته زموږ ملګري وویل حافظ رفیع الله یې نوم دی حافظ رفیع الله مولانا صاحب یو انټرویو چلیږي په هغه کې لیکلي شیراني صاحب په 1996 کې کومه خبره کوله دی په 1997 کې په 2017 کې کوي په هغه کې مولانا صاحب دا وایي چې د مجاهدین افغانستان له څو کس دي
دا چا کلاشینکوف ځوان طالبانو په مټه کلاشینکوف چا ورېښی دي دا مجلس ورته وکړي نو ول دا تا هغه په ټیم کې دا خبره کول دا ټیم اوس دا خبره کوي ده ویلې ول د روز اول چې د الله چې داسې ټک وي ول د روز اول څه زما او د شراني صاحب موقف یو دی کله چلاو بیا زموږ ملګري ورته وویلې ول که چېرې ما موقف بیان کړی وی چې ما به درې ټوکړې سوی وی مولانا صاحب دا وویل چې زه سیاسي یم که چېرې ما د افغانستان د جهاد انکار کړی وی نو زما څه به درې حصې جومات تللی وی وی څه به راپاتې شوي بیا چې موږ تا د دا مجلس وکړي چې تا ویلې نو جومات خو دوی د دې کارکنانو دپاره که چېرې موږ د افغانستان د جهاد انکار نه کړو نو خو زموږ دا کارتون به ګرده ځي نو بیا خو دغه پاکستان علما جلال الدین حقاني صاحب او خدای جنت ځای کې او ملا تورک هغه دا راغلي وو په 2001 یعنې په 2001 کې زموږ د جون میاشت شپږم په کلات کې زموږ د مرکزي مجلس عمومي اجلاس په دغه اجلاس کې زه ورته ولرسېدم ما ورته نو ګوره یاسته د دنیا ارادې و افغانستان ته تر ډېره خطرناکه خطر پورې بدلېږي تاسې مهرباني وکړئ یاسته مرکزي جماعت د څلورو سرو صوبایي جماعتونه پر یوه ځای کښېنئ که هفته ته روئ که 10 ورځې ته روئ چې هر څه وکوئ دا منصوبه بندي وکړئ چې په افغانستان کې نظام او طالبان دواړه موږ بچت کولی شو یو بچت کولی شو بل نسو بچت کولی دواړه نسو بچت کولی د پاکستان د مدرسو او د ملاینو او د طالبانو انجام بچوي پر دا سره وړول نو یو ملګری به ما ته راپورته ځي ته خو یې د طالبانو دښمن ما ورته دا دښمن پرېږدئ چې خو دا دوستان خو سره شوي زموږ په ناستې کې ګناه نو ما خیال چې 2 میاشتې بعد بیا هغه مړه اوس بیا تر دا په دغه بعد ملا جلال الدین حقاني صاحب او ملا تورک هغه او زما خیال چې یو شاید یو 2 کسان په نور سره چې د امریکې دغه غورې شروع کړي چې زه په افغانستان حمله کوم نو دلته خو نور ملګري هغه دغه شروع کړي چې بیړۍ به په سمندر کې غرق کړو جهازونه بالاسمان راولو سړي به په ګولې ما ورته الله پاک وایي لم تقولون ما لا تفعلون دا تاسې نه کوئ یاسته په زړه کې هم دغه شی نه ده دا غورې ولئ نو په غورو باندې به د امریکا نوره خرابه کوي او د طالبان به نور په خراب نو خو هغه نه منل کېده بیا چې دوی راغله او دا وینا یې وکوله مطالبه یې دا وه چې د تحریک طالبان او د جمعیت علماء اسلام به په دغه حالت کې چې امریکا حمله وکړي د دوی د روابطو نوعیت بچي نو زه هم وم مولوي واشي صاحب هم و صدیق شاه مولوي صاحب هم و ما ورته وویل چې پښتانه بیا حالت د تورې غوښتي اوسي کې پر برابر اوسي امریکا براه راست راځي چې له مسلمانانو سره جنګېداسته چې هلته به هم اذانګو جمع به ودرې د کلمه بې اغازه که بیا به وتو په تکشینوس دلته به هم اذانګو نون بې وکړ جمع کلمه بې اغازه که بیا به وتو چې دغه په لوازل او جهاد مباله اوس خو امریکا ده خو د طالبانو د تحریک او د جمعیت علماء اسلام مشترکه کونسل جوړ کړي په کابل او په پېښور او په کوټه کې د ناسو په اسلام آباد کې سیاسي او جنگي حالات تجزیه کوي هدایت ورکوي وکی یک حاجی عبدالغنی صاحب د خدای وبخښي حاجی عبدالغنی صاحب مولانا و دا ټول شي دا سیدانی حامی باله د طالبانو دغه وټ یک چې زموږ حمایت له طالبانو سره سیاسي او اخلاقي دی جنگي نه دی انو مرته مدرسې بندولې خدای خواته خو د کسابې د مال غونډې په داستانانو کې ورسپاره کې په کسابه کې حلالول پردای ایه اچلو ایه فیصله دا اوس په چې موږ د جنګ مورچه ته له تاسو سره نه خیر موږ یو حمایت اخلاقي او یو سیاسي د ناري حمایت د کساشتان په خطر از ټیک ته یو فیصله وشوه له هغې فیصلې بعد به بیا دوی په جلسو کې او په اخباري بیانونه دا وکړل مورچه به مورچه شانه به شانه لړینګې اخر ما دا خپل اجلاس راوباله ولمدا اوس دغه مجلسونه دي فیصله یې دغه وکړه او ترجماني یې دغه کوي خو سره اوس به دا تنکي ملایان او طالبانو ولوژي
نو به څه کوو نو اوس دې غلو پښتانه د کما کول یاد روح دی لیاسنته ای څنګه به غلو نو اوس به داسې وکړو چې دا بیا چې مړه دا غلط وایي نو په خپل په غاړه کې شرل ویدلی نو به داسې وکړو وزیلو ته به سرکولر جاری کو اطلاع به ورکو چې پر هر مسجد باندې یو سړی په لاس رجسټر ورکړي لنمنځه بعد د اعلان کې چې د افغانستان وجات څوک نوم ولدیت قومیت سکونت دغه دې ټول لیکي د لاسو جماعتونو د تشکیلوي امیر د پر مقرر کوي د جمعیت د اعلان انتظار وکړي یو میاشت یو نیمه په تاو چې په خپل بخره راشي هر څوک بنځکه ورپرېږدي نو موږ ور تمام بلوچستان وزیلو ته سرکولر جاري کړ و ټولو امیرانو ته اطلاع ورکړه چې پر مسجدانو باندې یو سړی ودروي رجسټر په لاس ورکړي نو ما ورته نو د دوی به هغه جذبه په دغه سړی اشیاتې به یوه میاشت لومال یوه میاشت پورته به نه کړي دا کتاب ټوله سره ختم شي بس هغه په دغه بهانه باندې دا تنقید بهانه ملایان نو مولانا صاحب بخښه غواړم د خبرو څخه ستاسو او د دوی دا ملګرو دا معلومه شول چې په پاکستان کې چې دلته علما یا مسلمانان د حقانیت عقیده لري هغه یې جمعیت ته درلودل د دې څخه دا معلومه شوه چې د مولانا صاحب سره راونیسي د هغه کښته سړي پورې د حقانیت شی نشته مخ و شا یو رقم دي د باطن او د ظاهر حال جلا دی د خپل سیاسي مفاد دپاره خپل د پارټۍ د ساتلو دپاره پر منبر چې هر څه وایي خپل پارټۍ ساتي د مذهب او د عقیدې د ساتنې لحاظ په ټول جمعیت کې دې خبرو څخه دا معلومه شوه بیا چې خو نتیجه بیا تاسې باسئ ما خو حال برکړي خیر صحیح دویمه خبره دا ده چې دغه زموږ امارت آیا د امریکایانو راپورته کوي یو خدای دی چې اوس د امریکایانو په ګټه وو کفارو په ګټه نفس د مسلمانانو جنګ دی آیا د زموږ مشران د امارت ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله سوین سید اوس امیر المؤمنین شیخ صاحب دا د یو چا په لاس راپورته سوي خلک دي دا موږ اوس تاسو هغه بیان چې دا اوس هم تا ذکر وکړي ما اورېدلی دي چې ته د توپک یو څوک په لاس درکوي د مخابره یو څوک په لاس درکوي او پر باډر دی یو څوک اړوي نو دا څنګه خبره ده ایا دا په دا اوس روزه کې ما درس قرآن وکاو په روز بیا ما و دوی ته په د جماعته کې د دوو جرنیلانو او یو د کرنل امام انټرویو ولګول یو جرنیل حمید ګل د حمید ګل دا خشي دوی انټرویو اخلي د حمید ګل په انټرویو کې دی ورته وایي چې د پاکستان د فوج چیف اف آرمی سټاف دا په پاکستان دننه نه په امریکا کې نامزده کړي یوه خبره ده دوم انټرویو د ایر مارشل اصغر خان دا خو نو د فوج د ایر فورس سربراه استل دغه وینا دا و چې له هندوستان سره چې د پاکستان سوري جنگونه شوي دي اول د جنگ پیل پاکستان کړی نو ګویا چې ګرامه په پاکستان کې دریمه انټرویو د کرنل امام وایي چې اول خو به د جهادي تنظیمو په ذریعه باندې مجاهدین پیدا کېده یعنی هغه مشران او تنظیمونه شو خو چې څه وخت حکومت و موږ ته د مدرسو داخه د طالبانو د براه راست برتۍ اجازت وکړ دا ډېره مؤثره نو معنا دا ده چې دوی براه راست طالبان برتۍ کړي څه خلک به خامخا برتۍ کړي په دې کې شک نشته موږ ډېر وخت په جهاد کې تېر کړی دی مولانا دا ملګرو زما سره صدیق الله غادي زموږ سره په وطا کې دننه وخت تېر کړی موږ خو در ننه پورې چوڼۍ لیدلې رانه نه مو د چا برتۍ کېدل لیدلي دي نه مو د دې خوا څخه د چا پیسې لیدلي دي نه چې پر دا باډر اوړو د چا مدد مو لیدلی دي دلته هم د خلکو په چندو باندې شی رانیسو چې هلته ځو هم د دې خپل جیب یا د دې ولس د دې پیسو باندې خرڅ کوو ملګري دغه استشهادیان چې د زموږ فدایان دي خلک ځانمرګي بولي دا فدایان زموږ د مدرسو خلک دي زموږ سره په مدرسو کې اوسېدلي دي نه د چوڼۍ د خوا روزل شوي دي زما په مدرسه کې ما روزلی دي
زما خبرې ورته سوي دي یا د بل استاد خبرې ورته سوي دي، په دا خبرو باندې د دې جهاد لارې ته آماده سوي دي، د دې قربانۍ ته آماده سوي دي. دا خو زموږ د سترګو لیدلی حال چې زه تا ته وایم، موږ خو درننه په سترګو داسې شی نه دی لیدلی چې هر څومره وخت خامخا به سړی 5 ورځې په یو شا کې پټ شي، په یو شي به نه شي خبر، یو 10 ورځې نو یو ورځ خو په دې شیانو خبرېږي. موږ خو د امیرالمؤمنین څه بیا درجې اوس څه مشران دي ټولو سره مو په ناسته رسي بالمشافهه خبرې سوي دي، مجلسونه، بلکې ما 2 کاله ورسره تېر کړي دي نږدې، خو داسې شیان مو په نظر نه دي راغلي. یو څه خلک به خامخا داسې د دې څه انکار نه کوو په موږ کې چې هغه به خامخا به پیسه وي، یو څه خلک به داسې چې خامخا به تنخواه خوري، د یو بل چا د مفاد دپاره به د جهاد په نامه باندې جنګېږي، به خلک برابري. په دې کې خبره نه کوم، پر عامه سطح چې د زموږ طالبان یا مجاهدین یا موږ ګزاره کړې ده، دغه شي خو موږ خپل په نظر نه دی لیدلی. مشرف یو وخت زما له سره میټینګ و، نو بیا ما ورته وویل نو ته د افغانستان د طالبانو ولیدلی شو یا ځای نه لرو، نو ته رایې چې د چمن پر بارډر سیدو ته تکشیمیجي که نه دي یا یې سرکاري اډر نشته، نو ما څه خو غلا کې خدای بخوار نه سرکاري اډر شوي دا خو بیا ښکاره. نو دا صحیح ده چې ډېر طالبان به داسې وي چې په دا پسې منظر به ناولده وي. هغه خو زه ویایم چې هغه کوم خلک د ملایانو په فتوا چلاړي، که نو دغه مفتي نظام الدین صاحب و کوڅې الله جنت ځای کې، نو د ده زوی چې ولاړ دا ګړد د دنیا یې په سر نه واخیست. د حاجي عبدالغني صاحب د ده زوی چې ولاړ دا دا خو د غیر اختیاري محبت د مولانا صاحب ده. نه دا غیر اختیاري محبت د بل له متو یې سره ولې نه دي. یحب لاخیه ما یحب لنفسه. زه چې د خپل زوی لپاره څه نه خوښوم، ستا د زوی لپاره او چې ستا د زوی لپاره یو څه خوښوم، د ځان د زوی لپاره بل خو څه خوښوم، دا خو د ایمان تقاضا نه ده. بلکل هغه خبره خو صحیح دي. یعنې موږ خو اوس د عام سطح باندې الله صاحب چې زوی یې تللی ګړد وطني په مولوي حنیف صاحب چې زوی تللی دا اوس نو ما ورته وویل انصاف روزي څه تاسې طالبانو باندې هدرې جوړوئ، اسپتالونه او جیلونه په ډکوئ، ته یې دوست یې، زه چې له جیلو راباسم زه یې دښمن یم. نو دوی وایي چې موږ خو د دښمن په لرې کوو، د دښمن د لرې کېدو سره خو به خامخا دی. زما په کور کې څوک راننوځي زه به خامخا ځان هدیرې ته اچوم، خو د سړی به د کوره بهر. لیکن دا د طالبانو جنګ له مجاهدینو سره امریکا را ننویسته کې ویسته، د طالبانو جنګ د ټوپکیانو سره د افغانستان کې ټوپکیان به زه مجاهدین بولم، د مجاهدینو سره تا مخکې مولانا صاحب ویل چې دا په اتفاق فسادګر و په ګروپي جنګ کې. او نو دا ګروپي جنګ وایي طالبانو پورته هغه اول جنګ شو، هغه اول جنګ در 4 نیوي پورې دا یو کم نیوي سره 4 نیوي پورې دا اتفاقا فسادګر و، په دې کې څه اختلاف نو د فساد په مقابل کې خو چې څوک راپورته شو دا به خامخا مجاهد وي، هغه به فسادګر به خامخا ټوپکی بولو. نو ګوره و طالبانو ته حمایت رباني هم ورکړه، د طالبانو ته حمایت مسعود هم ورکړه، د مسعود او د رباني په حمایت باندې خو ته دغه ځای کړی صحیح دی. هم فسادګر سوله نو بیا به ټوپکۍ خامخا خیر. اوس دغه ته د طالب جنګ د ټوپکي سره د طالب جنګ چې راغی، یعنی طالب یو فریق شو، ته ټوپکی بوللی مجاهد بوله، دا بل فریق شو. د دغه جنګ په نتیجه کې امریکا راننوت، خود راننوتل. دا خبره مولانا صاحب ستا په دا کور کې دننه یو څوک پر تا راغورځي، ستا په دې کور کې تر دې کور یا مشر یا دلته یو خپل قانون لري، د دې قانون مخالفت یو کشر کوي یا تا پر سر وهي یا یو مشکل درته جوړوي، نو که ته دلته د خپل له کشر سره اخته سې د باندې څخه یو څوک راځي دا کور ته خامخا ستا ګواښته، نو ته به څه چم کوې چې دا سړی تا نه پرېږدي، پر سر دې ټکوي وهي دي او ستا د قانون ستا نظام در ګډوډوي، آیا ته به غږ نه کوې چې دا د باندې سړی راننوځي، که به د دې سړي دفاع کوې په یو طریقه باندې؟ موږ د پښتني لحاظ ګوره په مرکه کې خو څه په مدغه په لوګر کې مسعود ما ته وویل ما ته د شریعت او طالبان په شریعت یې زموږ د دې خپل علاقې حالات خو ګوره چې ورته معلوم وو، یعنی دا کم وفد چې له ما سره تللی و په لوګر کې راته ناست و، خدای که خدا ملا عبدالرزاق
هغه دلته د باغران یې بل کې چې عبدالواحد رئیس عبدالواحد باغران نجري دغه هم دا دلته چې هغه د شیشي د آغا صاحب نو طيب آغا او کومه ستاره آغا ستاره آغا صاحب یا متصم او طيب آغا طيب آغا ته پلار بل ستاره آغا او کار متصم آغا پلار هغه متصم آغا پلار دی نو هغه هم یعنی طالبان شریعت ته نو تیار دا عبدالرزاق خو داسې ژوند دی تاسو پوښتنه یا اوس شریعت ته تیار طالبان بالکل تیار نه یم مسعود سره دوی شریعت ته تیار نو شریعت خو مسعود په ځان کې شریعت نور واستري نه شریعت په ځان چې د نو لیکن په معاملې کې شریعت کړ ولې دوی د لماتر پر شریعت کې زموږ په علاقو کې قندهار کې چې کوم فساد روان مولانا صاحب نو د هغه په مقابل کې خو چې دا هدایه راوخله لاره ته وایي چې جهاد وکړي د شریعت خو بیله نه و دلته په دې علاقو کې نو ستاسو خپله خبره ده یعنې دا کوم وفد چې د مرکې لپاره له ما سره تللی وزر لره د دغه وفد ته د مسعود مطالبه دا و چې له ما سره د شریعت وکړي چې زما او د دوی په مابین کې کوم مجلسونه سوي دي که په شریعت زه ملامت وم غواړي مه تر ویشتلل که ملامت و هېڅ نه ځینې غواړم پر توره مځکه در عذاب شي دې جواب درته څه دوی ویلې نه یې کو شریعت څه وایو ستر پوښتنه خو دا د عبدالرزاق منده دي ورته یې څلن شریعت خو ځان به یې ګرم په بال دومه خبره دا و چې بیا چې زه څه وخت ورغلم ما ورباني او مسعود او دې ټولو ته وینا وکړه چې څه وخت دا قیدیان سره خلاص نو ما دوی ته وویل چې امکاني صورتونه د مفاهمت یو دا دی چې تاسې د ملا محمد عمر امارت ومنئ نو د امارت مسله به حل شي مسله به راشي د شراکت تاسې به د شراکت یو نوعیت غواړئ دوی به بل نوعیت دا ستاسې د دوو نوعیتو د شراکت د دغه به موږ معادله درکوو خو تاسې به یې منئ دویم صورت دا دی چې طالبان به ستا حکومت ومني چې څه وخت طالبان ستا حکومت ومني نو د حکومت مسله خو حل شوه اوس به طالبان د شراکت یو نوعیت ښیي تاسې به بل نوعیت ورکوئ موږ به ستاسې د دغه دوو نوعیتو د شراکت معادله ده او که چېرې داسې وو چې نه ته د ده حکومت منې نه دی ستا حکومت منې بیا به دواړه په حکومت کې نه یاست د نوي تشکیل یو تجویز به ستا وي یو به د ده وي موږ به د دې نوي تشکیل معادله درکړو نو رباني او مسعود راته ویل چې خو لیار خو ته غاله وله خو لیار طالبانو په ایه خو امریکایان راله یا طالبان د جنگ د کورنۍ جنگ په خطر یې بار کړل امریکایان لا نه وراله و دا چې مثلا ستا خبره دا و مولانا صاحب چې تاسو امریکایان د دې جنگ په خطر راله دغه راته ویل په دغه ماندور یې بولي کې ګرام که شریعت نه کوي په دا خو ګرام دي په دا بل تجویز نو هغه به پر شریعت عرضه وکړي شریعت ته دې اجازه ورکول نو شریعت به هم دغه درته وایي چې لیا دله ومنه یاست لیا درېیم تشکیل وکړه یاست شریعت خو دا راته وایي چې د څو پورې فساد وي توره به وي رفع د فساد به کوي دغه هم صحیح غفار مدیر عبدالغفار د رباني شی مخه چې شي پروتوکول افسر یو چې شي الله داد خیرخواه زموږ بې پزه نه کنه پز کوټې والا پاتې صوبای وزیر چې مولا الله داد خیرخواه یا نو سرکی هني مدرسه هم د دال تشفین لري یا کاری مدرسه او د مدرسه مې د سید مولا داد صاحب د مولا الله داد خیرخواه زوی دی زین الدین نماز سید دغه مال پیغام دا وړ چې مدیر او د غفار راغلی دی او د رباني صاحب پیغام یې راوړی
اوس دا بیا چې ما 4 میاشتې په پاکستان کې تېرې کړې دي، څوک له ما سره ویني نه. نو اوس که دی له ما سره ویني زه به دله والي خدای دې راولي سلم. مدیر عبدالغفار راغی و ما ته وویل چې رباني و ما ته پیغام را کړی دی چې د پاکستان ملایان د دغه یو مهرباني و چې موږ او طالبان د سره کښېنه وي، چې په دغه ناستې کې زه اعلان وکړم چې زه د افغانستان له صدارت دستبردار یم. دغه ملا محمد عمر زما امیرالمؤمنین دی، زه اصفاهي یم. دنیا و موږ ته د مطلق تباهۍ اراده کړې ده. نو ما د خدای لپاره زه د پاکستان ملایان دغه وکړي چې ما او دوی سره کښېنوي چې زه په هغه د دنیا د میډیا په مخ کې اعلان وکړم. ما ور ولرل یو مولوي واسع او یو مولوي امیر زمان کندهار ورته ایږي اوس دغه څه څنګه زوم کرباني داسې د دین سړی وي نو امریکایان ته بیا لاس نه ښورولی. خو دا ګوره چې امریکایان راتلل د دغه امریکایان چې راتلل د رباني مرکز ما یاد ده چې دا ورته ویل چې جنګ زموږ د خوا شروع کړي، چې جنګ زموږ د خوا شروع کړي، موږ په دې علاقه کې د شمال ولد خلک یو. اوس چې رال شمال شروع د شمال د تخار را شروع شروع تخار قندوز شروع تخار شروع شمال. خیر څو زه مولوي صاحب سره باید خبره خلاصوم. اوس چې رالي امریکایان رالل دغه وطن ته زموږ وطن یې اشغال کړي چې په هره طریقه راغلل. امریکایانو مولوي صاحب له مخه یعنې دا خو بیا نه وه دغه چې اوس رالي وم زه چې اوس رالل چې په هره طریقه وه اوس پر موږ باندې څه کول پکار دي؟ نو موږ به اوس د دې پرېږدو دي. دا اول د طالبانو جنګ امریکا را ننیسته، هر څه یې درال دا شالوری جنګ چې دی دا یې و امریکا ته د استحکام موقع ورکوله. که جنګ ختم شوی بیا خو امریکا ګواښن دی خو دنیا به ورته ویل چې څه کې دلته اوس رالل اوس موږ ته څه پکول دا اوس جنګ چې جاري دی دا خو استحکام جنګ دی چې هر څه دي مولانا ته شریعت موږ ته څه وایي چې اوس کافر رالی زما په ملک نه ننوتی. شریعت یې کافر را ننباسمه او چې اوس رالی او چې بیا د راننه یې اوس بیا یې مستحکم کوه متا ور راننه یې اوس ور د مستحکم چې اوس مستحکم مې کوي اوس به دا خلک څه کوي؟ اوس بیا د خپلې لړګې ته واشي یعنې چې شرم موږ ته څه وایي اوس په دغه وخت کې موږ ته درته وایي چې قرار کښې موږ ته شریعت وایي چې جهاد کوي. نه دا نه درته وایي مولوي صاحب. ګوره نبي صلی الله علیه وسلم یو وخت د مدینې منورې مبارکه خانه ته و صحیح او بیا یې و صحابه کرامو ته وفرمایل چې و ما ته داسې ښکاره کړي چې فتنې ستاسې په کورو کې د باران د څاڅکي غوندې اوري. نو چې څه وخت فتنې د صحابهو په کورو کې اوري زموږ په کورو کې خو بېنیزونه وي ډېر که په بل شی ښه ډېرې دي. بیا چې څه وخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلافت و نو د صحابه کرام راوبلل او بیا یې ورته وویل چې تاسې و ما ته که چا د نبي صلی الله علیه وسلم له خولې د فتنې په باره کې څه اورېدلي وي نو تاسې و ما ته هغه بیان وکړئ. بیا به چا ویل فتنه په کور کې ده، په مال کې ده، په ښځه کې ده، په اولاد کې ده. یې ته ولې مړه دا وړې فتنې دي، دا د هغو علاج اسان دی. تاسې د هغو فتنو په باره کې و ما ته حال راکړئ چې د سمندر د لوړو غوندې لټاږي هم او غوړاږي هم. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ستا او د هغو فتنو یې سره څه، ستاسې په مابین کې خو بنده دروازه ده. لہذا ټول علما او راویان وایي چې دا بنده دروازه د خپل شخصیت. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړې چې دا بنده دروازه به خلاصه شي که به ماته شي؟ د ولې بیا به د قیامت تر ورځې باندې نجات وي. نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شهید نو خو شروع دا دروازه خو خلاص.
حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ محاصره و یو صحابي وایي چې ما مال یستلی و ورسو ته وانډه سهار چې ګورم یو سپور روان دی و الله ته مې دعا وکړه چې خدای ته مې د ده سپاره له شره وژغوري چې رانږدې شو زما زوی راته وویل چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه محاصره ده ما ورته ویل چې خدای مو خبر نه کړي زه راپټ له دغې فتنې یم ته مو اوس بیا خو وګډوې که څنګه حضرت علی رضی الله تعالی عنه او دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و فتنه ته به صحابه کرامو په زمانه کې ویل بإنها فتنة باقرة ډېره ښکروره فتنه ده د اسلام او د امت مسلمه لپاره حضرت علی رضی الله تعالی عنه په خپل دوران د خلافت کې یو صحابي له ورغی دروازه یې ور وټکول چې دی وراووت نو ده ورته ویل زه فلاني جنګ لرځم ته به له ما سره یې ده ورته ویل ګوره ستا د اکا زوی ما ته ویلي چې ته به توره څوې د لرګي توره به جوړوي ما د لرګي توره جوړه کړې اوس که ته یې په دغه توره را سره ووایې زه به او که ستا دا ګمان دی چې زه دغه سړه توره را اخلم نو دغه هیله وکړه ما هغه توره ته څه کړي اوس چې څه وخت صحابي د حضرت علی رضی الله تعالی عنه جنګ هم فتنه بولي او نه ورسره وځي بیا له هغه بعد د هر شي یو طبیعي عمر وي مثلا اوس زموږ د زمانې د انسانانو طبیعي عمر داسې وبله شپېته کاله وي یا به اویا وي یا به اتیا وي داسې د امتو هم یو طبیعي عمر وي د نبی صلی الله علیه وسلم د امت د طبیعي عمر په باره کې له شلو کلو شروع دی چې هغه تر ګردو اوږد عمر یې په کوم روایت کې بیانوي هغه روایت د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی ما خرج کړ د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د امت عمر به د نورو امتو د عمر غوندې 300 کاله نو اوس 300 کاله ګواکې د نبی صلی الله علیه وسلم د امت طبیعي عمر دی له طبیعي عمر داخه شي واوړي بیا اضاف العمر شي چې تر هغه واوړي بیا ارشد نو اوس یې مثلا یو سړی د طبیعي عمر یې 60 کاله او دی 15 واره شپېته شي نو به 300 شي چې یو سړی د عمر لحاظ یې 60 دی او دی اوس په 300 کاله کې روان دی دا خو به نو بي مړ خواشي به صاحب شي نو اوس د 300 کلو چې طبیعي عمر دی او نن 15مه پیړۍ دی نو دا به د امت هغه ارذل العمر کمزوري حالت د امت خو ارذل العمر اوس چې د 300 کلو میړه دی دی خو به نو هسې لاش دی خو صاحب پکښې چلوي ته ورته یې عمر چاته به خیالي جګړه وکړي دا به ملانډه نه پوهي نو دا کتاب الفتن چې په حدیثو کې دی اوس هر عالم چې پر منبر باندې کښېني د مجلس سر کله له دغه ځای وښني چې دا د فتنو په زمانه کې نو چې اوس یوره علما کرام د زمانه بولي د فتنو نو بیا خو پکار دا دی چې له کتاب الفتن څخه د امت رهنمایي کوي نه د خیر القرون له روایاتو څخه خو د طبیعي عمر روایت او بیا دومره خبر دا ده چې حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې خلکو به له نبي صلی الله علیه وسلم څخه د شور ورځو حال زده کاوه او ما به همیشه د بدو شپو پوښتنه کړه نو ما و نبي صلی الله علیه وسلم ته وویل چې موږ په شرک کې وو او غشر وو خو اوس موږ اسلام له راغلو دا خیر له دا خیر بعد به شر وي د ولي هو مثلا هغه خیر الشر بعد بیا خیر وي د ولي خیر خو به وي داسې الغړن خیر به وي یعنې لوګي وهلی خیر به وي دخن نو جب چې څه وخت ما پوښتنه ځینې وکړه چې ما دخن د ولي ځینې مجلسونه به داسې وي چې معروف وي ځینې به غیر معروف نو ما ورته وویل چې بیا به له دا خیره بعد بیا شر وي د ولي هو
خو دا به داسې شر وي چې د دوزخ پر لارو به خلک ولاړ او خلک به د دوزخ خواته بوځي. ما ورته وویل چې بیا یې موږ له څه په کار دي ده ولې که امامت او جماعت و خو تاسې له هغه سره مه کوئ. ما ورته نو که امامت او جماعت نه و بیا ولې علیک بنفسک بیا د ځان غم. نو اوس که چېرې دا زمانه د فتنو ده بالکل نه بیا د دغې زمانې د رهنمایي لپاره کتاب الفتن دی نه هغه خیر القرون نه امامت سه نه جماعت سه. حالت د امت دا دی چې مذبذب دي که واه به زه ویم وعده خلافي به زه کوم خیان. اوس په دا ملایانو کې اوس تاسې دلته پوښتنه وکړي په جمعیت علماء اسلام کې ملایان په زبرې ژېړې خیانت مولوي غامو صاحب وفات له جنازې بعد ملګري راته وولولې ته به بیان نو ما ورته نو تاسې دغه حال راکوي چې هغه د امید خلک یاستئ چې هغه د سړي به مخ در لیام الله لیام سر چې لغړ دوګړ درواغ در باندې واړوي ته یا دا حکمتي عملي ده چې بیا سمه دمه وعده خلافي در باندې واړوي ته یا دا سیاست ایراد کوي بات چې سم فریب او دوکه در باندې واړوي ته یا دا مسله کوي مړ دلته یو منافق و ګرم وغم په څه بل سره و نو چې اوس د ملایانو دغه حال یو خو ډېر دی مولانا صاحب دې کې شک نشته. نو دغه احادیث مبارکان خو موږ ته دا وایي چې فتنې خو راځي ډېرېږي لکه تا چې اوس مهرباني وکړه د عمر رضی الله عنه د وفات شهادت وروسته متصل خلاص شول دروازه. خو دا هم راته وایي چې یو ډله د مسلمانانو به جهاد کوي او دا جهاد به در هغه وخت روان وي چې د څو پر امام مهدي صاحب ظهور کوي یا حضرت عیسی علیه السلام ظهور کوي. په هر زمانه کې په هر وخت کې به مجاهدین وي لښکر د جهاد به وي. جهاد خدا د توري جهاد یو نه دی. مقاتلې دي يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى يقاتل آخرهم مسيح الدجال. د قتال او د قتال په لغت کې چې وګوري دا حوار او دا دعوت او دا د نفس من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن ومن جاهده بيده فهو مؤمن. دا خدام ما په خیال مولانا ته لفظ جهاد دی دلته خو د حدیث صریح لفظ د قتال راغلی دی حتی یقاتل آخرهم مسیح الدجال. دا قتال لفظ به څه په وکړو جهاد خو بلا یو سم په وي قتال هم دغه شي دجال تر خو د عیسی علیه السلام دغه جهاد نه کوي چې د زړه دی بلکې د تور جهاد سره کوي خو د اخر زمانې علامو کې راځي. اوس خو دلته حدیث کې دا رال چې در دغه وخت پورې به د قتال روان وي پر ځای سره اتفاق شي دا زمانه د فتنې بالکل اتفاق. نو بیا کتاب الفتن دا خبره هدایت نه اخلي نو زه خو دا وایم چې نو په کتاب الفتن چې اخلو هغه خو یا تورې ماتې کوي پچې کوي له ډبرو یې ووهي د لرګیو تورې جوړې کړي د جنګ نوم مه اخلي چې څوک د اسلام کې دننه چې څوک د وزلي ورته زما ګناه او ستا ګناه دواړه په غاړه وه. اوس د علي کرم الله وجهه خو هغه د کتاب الفتن هم مخکې ورته پروت و او دننه یې د خوارجو سره لکه د هغه مخکې ستا ویل ام اذان کې دي ام لمونځ کې دي ام د جهاد ایتونه ویل کېدل مګر در مرګه یې جنګ ورسره حضرت ابو حنیفه رحمة الله فرمایي یا زموږ لاس د دوی په وینو نه دي څه دا زه بیا هم د دوی په غیبت یو چې صحابه و دننه اختلافي دا د خوارجو سره چې و د ابن وهب راسبي سره چې جنګ وکړي جهاد یې وکړي دا خو به نو جهاد و دغه جهاد کې خو دا صحابه ورته ایه وو نو ورسره ته چا سره حضرت علي رضی الله ته د ابن وهب راسبي په جنګ کې یعنې په ګردو کې یا یو خو دا د جنګ جمل دی په دې کې صحابه کرام خو د اختلاف و اجتهادي جنګ د خوارجو جنګ کې خو نو د چا اختلاف نه دی ورسره زبیر رضی الله تعالی عنه دا خو دغه جنګ دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه خو بالکل هغه دننه جنګ و اختلاف پکې و ولې کوفې له ورځم دا د ابن وهب راسبي سره چې اوس د جنګ شوی دی جهاد یې کړی دی او هغو اذانونه کول منځونه یې کول او د جهاد ورسره اعلانوي
نو دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په جګړو کې صحابه نور سره شریک کېده دا دلته خو ډېر صحابه دي بلکې خپل ورور چې هغه حنفیه هغه نه مني یا یو خدای جنگ مولانا حضرتان چې جنگ جمل او جدود صحابه د معاهده اتحادی و سره چې څو وخت وده ته پیشکش د خلافت وسو ها ورور یې ورته ول چې ما دغه جنگ د خوارجو بچا نه یې منع کړی یو ستاسو خوښ زم دغه ما داس خوښ مولانا صاحب ما د مقصد نیم دا چې مال د شانو زم تفرقه څه د لږ وس کته په جبسو کې بیان کوي چې هم د دواړو طرفه ذکر چې څه د خلک ستا چې هغه به بل څه غولولي